امام بخاری رحمه الله یو روایت راوړی په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی. امام بخاری دا روایت راوړی دی. وای په پخوانو خلکو کې یو کسو داسې کسو چې هغې 9 مړي وکړه. وای کله چې دا 9 مړي وکړه په دې زړه باندې د رحم اوبه توی شولې. دوی ویلې چې نور الله رب العالمین ته توبې وباسمه 9 مرګونه مې وکړه. وای دی یو کس طلب کوو یو عالم چې د هغه نه تپوس وکړي چې الله رب العالمین زما توبه قبلوي او که نه. وای چا ورته یو راهب وښوده، یو پیر ورته چا وښوده، یو د وچې شیخ و. دې له دا کس راغی ورته ویلې چې ما 9 مرګونه کړي دي او زه توبه وباسم، الله رب العالمین بس ما توبه قبوله کړي. فهل لي من توبه، آیا توبه به مې وي؟ وایي دې د وچې بزرګو ته ویلې چې تا خو 9 مرګونه کړي دي، ستا توبه الله رب العالمین نه قبلوي. بعضې د وچې شیخانې لکه په دې زمانه کې اوس هم پیدا شوي دي، 2-3 کتابونه به نه ویلې او د ځانه به مفتي اعظم جوړ کړي او فتوی به ورکوي او به خصوصا په دې میډیا باندې 2-3 کتابونه به ویلې او د وچې فتوی به ورکوي، پلانې کافر، پلانې مرتد او پلانې داسې او پلانې داسې. نو دې د وچې بزرګو ته ویلې چې ستا توبه الله رب العالمین نه قبلوي. نو دی ویلې چې 9 مې کړي دي، راځه اوس به حساب پوره کړمه. تورې راواغېستله او د دې راهب نه هم پکې سر وو او دا هم پکې مړ کړه. 100 قدونه یې وکړه. وایي به یې تپوس وکړو چې داسې یو کس به نه یو عالم به نه چې دې تپوس وکړم زما توبه الله قبوله کړي. وایي چا ورته یو عالم وروښوده او ورته ویې ویلې چې ورشه فلاني ځای کې عالم دی د هغه نه تپوس وکړه. حدیث کې راغلي د انسان ورغی دغه عالم نه تپوس وکړو چې یاره زما توبه الله رب العالمین قبوله کړي. وایي دې عالم ورته ویل چې بالکل الله رب العالمین ستا توبه قبلوي، خو لیکن ته لاړ شه هغه فلاني کلي ته، هلته نیک انسانان اوسېږي، ورته به د الله رب العالمین بندګانې کې ورته به توبه وباسي. وایي دا انسان د دې ځای نه روان شو او د هغه کلي په طرف باندې هلته ته. وایي کله چې روان شو په دې لاره کې دله ملک الموت راغی، روح یې ترې اخېسته. حدیث کې دي چې د رحمت ملایکو د عذاب ملایکو په دې کې جګړه وکړله. رحمت ملایکو ویلې چې موږ ته روح اخلو او د عذاب والا ملایکو ویلې چې موږ ته روح اخلو. وایي په دې کې یو ملک راغی، الله رب العالمین راولېږه د انسان په شکل کې او دې ملایکو ته یې ویلې چې زه ستاسو په مابین کې فیصله کوم، تاسو داسې وکئ چې دا انسان چې د کوم ځای نه را روان شوی دی د کور نه هغه ځای پورې دا ځمکه په ګس کوئ. نیکو خلکو چې دا کلی چې دی دغه ځمکه هم تاسو ګس کوئ چې کوم ځای ته مزل کم و. نو که چېرته عالم طرف ته مزل کم و نو د رحمت والا ملایک به روح واخلي، او که چېرته هغه خپل کور ته مزل کم و نو به د عذاب والا ملایک به روح واخلي. وایي حدیث کې دي چې الله رب العالمین دا د کوم چې د کور طرف ته ځمکه الله رب العالمین دې ته ویلې ته اوږده شه، هغه نیکو خلکو طرف ته چې کومه ځمکه الله رب العالمین هغې ته ویلې چې ته لنډه شه. وایي کله چې ځمکه ګز کړله نو د هغه عالم طرف ته او د هغه نیکو خلکو کلي طرف ته ځمکه کمه وه. نو حدیث کې راغلي چې د رحمت ملایکو د دې انسان روح واخېسته او د دې انسان نه روح قبض کړه. وایي ولې ځکه دا د توبې په نیت باندې روان شوی دی او 100 قتلونه یې کړي دي، الله رب العالمین یې توبه قبوله کړله. نو زمورونو الله رب العالمین هر قسمه توبه قبلوي چې کله انسان په دې خپل ګناه باندې پښیمانه شي او الله رب العالمین ته راوګرځي. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كما لا ذنب له. توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه د دې بیخي ګناه نه، یوه ګناه ته نه وشوله، الله رب العالمین ته توبه وباسه، الله رب العالمین به ستا ګناه معاف. او کله چې د یو انسان نه ډېر ګناهونه شوي او دا انسان توبه نه وباسي او دا ګناهونه ځان ته نه رایادوي، دغه سبب دی د دې انسان د هلاکت لپاره چې انسان ګناه کوي او ګناه یېروي. او چې کله د یو بنده نه ګناه وشي او دا ګناه بار بار ځان ته رایادوي نو الله قرآن کې وایي کوم انسانان چې ګناه کې وشي او بار بار ځان ته رایادوي الله رب العالمین ول دغه ګناه په نیکۍ باندې بدلوي. بطور مثال تا نه ډېر ګناهونه شوي دي او ته بار بار دا ګناه ځان ته رایادوي چې الله په فلاني ځای کې ما نه دا ګناه شوی دی، الله تعالی دا معاف کړي. د هر کرت دی د ګناه رایادولو او د توبې غوښتلو سره الله رب العالمین تعالی دغه یوه ګناه په ډېرو نیکونو باندې بدلوي. بل حدیث ترمذي کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی هر انسان هر بنی آدم ته دینه خطا کیږي، ګناه ته کیږي، او نبی صلی الله علیه وسلم وی وخیر الخطائین التوابون، غوره خطاکار غوره ګناهګاران هغه دي چې هغې ډډې کې توبه وباسي او الله رب العالمین ته راګرځي. هر ګناه ته کیږي دا ډاري کې الله رب العالمین ته راګرځي چې الله دا ګناه رانه وشوه، ای الله تې راته معاف.